السلام علیکم زموږ ګرانو خوږو دوستانو ملګرو په خاص ډول زموږ د کمپیوټر صفري زده کړې کورس کوللیو شاګردانو او زموږ د یوټیوب چینل مینوالو ستړي مشئ خدای دې وکړي ټول ښه او جوړ یاست. نن ورځ موږ بیا ستاسو لپاره د کمپیوټر صفري زده کړې 22مې برخې سره حاضر شوي یو. نن ورځ کومه برخه چې دا بیا هم عملي برخې لپاره ځانګړې شوې ده. مثال تېره ویډیو کې نوټ برخه په نظر کې نیول شوې وه. تاسو ته په هغه ویډیو کې کنیکټینګ ډیوایس تر پېژندلی و چې مثال کنیکټینګ ډیوایس څه ته ویل کېږي په بشپړ هدف مې تاسو پیاولی یاست. نن ورځ راګرځو مثال په عملي برخه کې موږ تاسو تر فولډره پورې مثال تر شرکټه پورې تر همدې ځایه رسیدلی وي. مثال هر کله چې په ډیسکټاپ باندې موږ تاسو رایټ کلیک وکړو همدا اپشن مې ټولې تشریح کړي وي. مثال ویو دا مثال سورټ بای ریفریش پیس شرکټ نیو فولډر مثال څنګه فولډر جوړیږي په څو قسمه فولډر جوړولی شو یو بل ته څه توپیر لري. مثال همداسې د نور اپشن دا مې ټولې پېژندلې وي. همدې نه وروسته سکرین ریزولیشن دی مثال ګیجټس دی پرسنلایز دی همدغه کنټرول پینل مربوط دی. هر کله چې موږ تاسو کنټرول پینل ته داخلیږو دا به هلته تشریح کوو هلته به تدریسوو. دلته اوس هغه درس ختم کوو فینیش کوو. مثال چې کوم د ډیسکټاپ مربوط ده په کنټرول پینل کې هغه اپشن نشته همغه درس په دلته اول لومړی سر کې ختم کړو نه وروسته بیا کنټرول پینل ته داخل شو. نو نن ورځ موږ ردرومو په ټاسک بار باندې رایټ کلیک کړو له همدې ځایه پیل کوو. مثال هر کله چې دلته رایټ کلیک وکړو دلته موږ ته یو بل لیست ښکاره کېږي په همدې لیست کې پاس جګېږو. مثال دلته ټول بارس باندې کلیک کړو هر کله مو چې په ټول بارس باندې کلیک وکړو یو بل لیست یوه بله مینو ښکاره کېږي چې په دې کې ادرس دی لینک دی ډبلیټ پیس انپورټ پینل دی ډیسکټاپ دی لنګویج بار دی او نیو ټول بار دی. همدا به یو تشریح کوو یو به نن تدریسوو په همدې ویډیو کې هر یو په هدف به زه تاسو پوهوم. تاسو ټول ګلالي شاګردان متوجه شئ ویډیو سکیپ هڅه مه کوئ تر پایه وګورئ. لومړی اپشن چې دی ادرس دی. ادرس په واسطه څه کې هر کله چې موږ تاسو په ادرس باندې کلیک وکړو یو سرچ باکس ټسک بار ته اوپن کېږي. مثال په ټسک بار باندې اضافه کېږي هغه په واسطه موږ تاسو کولی شو چې په انټرنیټ په واسطه مثال چې هر شی وغواړو هغه سرچ کړو. زه دلته کلیک کوم تاسو وینئ د کوم دا شی دی ټسک بار مربوط دی څومره سیټینګ چې کېږي ټسک بار مربوط کېږي ځکه چې موږ تاسو په ټسک بار باندې رایټ کلیک کړی دی. هر کله چې تاسو په ادرس باندې کلیک وکړئ دلته تاسو وینئ یو سرچ باکس اضافه شو. دلته چې تاسو هر څه ولیکئ مثال زه لیکم خوست فوټو مثال هر کله مې چې خوست فوټو ولیکل زه چې کله انټر کلیک کوم دلته تاسو وینئ اتوماتیک چې زموږ په کمپیوټر کې مثال کوم براوزر وي هغه سره همدا لینک ټچ کېږي په هغه کې اوپن کېږي. تاسو دلته وینئ خو بل مثال بدبختانه چې زموږ انټرنیټ ته لاسرسی نه لرو په همدې خاطر همدا کوم د خوست ښار تصویرونه چې دا موږ ته راسرچ نه کړل په همدې ځای کې تاسو هر ډول معلومات ولیکئ. مثال هر څه ستاسو په کار وي په انټرنیټ کې ویډیوګانې مثال کتابونه یې بل څه هر څه بره کې مثال نقشې تاسو یې رسرچ کولی شئ. فقط دلته یې ولیکئ انټر بټن کلیک کړئ او تاسو په کمپیوټر کې چې کوم براوزر یې انسټال وي مثال موزیلا فایرفاکس وي ګوګل کروم وي نور وي داسې مثال تاسو اتوماتیک د کوم لینک چې د مثال د کوم سرچ باکس چې د هغه سره ټچ کېږي او په هغې تاسو ته خلاصېږي. همدې څخه وروسته بیا راځو مثال دا چک چې بیرته لرې کړئ دا بیرته د کوم سرچ باکس چې دی دا به ختم شي. بیا راځو مثال په ټاسک بار باندې رایټ کلیک کړو دلته مثال په ټول بار ته چې کله راشو دلته لینکس ته لینکس څه وظیفه اجرا کوي. لینکس له همدې هدف لپاره استعمالیږي چې هر کله مثال تاسو دلته په همدې سرچ کې مثال په کوم براوزر کې تاسو معلومات سرچ کوئ په انټرنیټ کې مثال ومې لیکل چې لکه موږ چې دلته ورکړل چې د خوست فوټو مثال د خوست تصویرونه مو راسرچ کړل په انټرنیټ کې د خوست ښار په باره کې د خوست مکمل څومره منطقه چې د مثال همدې په باره کې نقشې هغه یې ته راوړول غواړئ چې مثال همدغه کوم د موږ ته تصویرونه پکې شو شوي دي مثال په انټرنیټ کې همدغه زموږ څخه له لاسه ونوځي یا مثال 10 ورځې بعد یا 20 ورځې بعد زه راځم چې همدغه تصویرونو ته اتوماتیک داخلیږم زه بیا هلته بیا مثال راځم سره به سرچ کوم نه تاسو فقط همدغه څخه لینک واخلئ تاسو وینئ همدغه لینک اخیستل کېږي د کپي کېږي همغه هلته ثبتېږي هر کله چې هلته ثبت شي مثال همدا لینک ښیم په همدې ځای کې بس دلته تاسو فقط کلیک کړئ په همدې لینک دی دلته مثال تاسو سره ثبت کړي په دې ځای چې تاسو کلیک کړئ تاسو به همغه ځای ته بیایي خپل هدف ته به ورسوي. اوس بالفعل نیټ شته نه زموږ سره چې دا ټول عملي کړو نیټ ته لاسرسی نه لرو نه مثال د نورو تصویرونو ته هم لاسرسی ولرو چې تاسو ته یې راسرچ کړم ته وایي ښیم عملي خو په دا کیس کوم داسې اندېښنې وړ خبره نشته. تاسو ولیدل چې دلته نو انټرنیټ ولیکئ کنې تاسو ته مار څه په ثبوت سره ښه له همدې څخه راځو دا دومره
مهم اپشن نه دي ځکه چې په که لینک غواړئ تاسو بل ځای هم ثبتولی شئ. مثال په ګوګل کروم براوزر کې تاسو په اسانۍ سره ثبتولی شئ. مثال یو څه سرچ کوئ هغه هم تاسو په ګوګل کروم او موزیلا فایرفاکس په نورو براوزر کې په اسانۍ سره سرچ کولی شئ. خو فقط په دې خاطر مو چې کوم اپشن او کوم چکمار مثال تدریس نشي او تاسو ته کومه په زړه کې اندېښنه او د سوال پاتې نشي چې د اول نش تدریس په کوم هدف ښه چې په هدف یې فقط پوهېدلی یاست. په راتلونکي وخت کې بیا کوم ستونزو مشکل سره مخ نه شئ. ښه همدې څخه وروسته راځو مثال چې هر کله بیا په ټاسک بار باندې رایټ کلیک وکړو ټول بار سره شو. دلته مثال ټبلیټ پی سی انپوټ پینل ده. ټبلیټ پی سی انپوټ پینل په دې معنی یو مثال خپله د فزیکل کیبورډ د کمپیوټر یو مثال خپله پر سیستم کې په وینډو کې کوم کیبورډ چې دی مثال هغه تاسو اوپن کوئ هغه ته ټبلیټ پی سی انپوټ پینل چیک مار به تاسو لګوئ. مثال اړتیا پیدا شو مثال ستاسو په کمپیوټر کې مثال دلته تاسو لیکل کوئ مثال یې ښیم ای بټن کار نه کوي یا بی بټن مثال مشکل پیدا شول یا په سی بټن کې مشکل پیدا شول نو تاسو مثال څه به کوئ. اوس تاسو بیا په دې وخت کې مثال د سیستم کیبورډ څخه استفاده کولی شئ چې کوم بټن په کمپیوټر په کیبورډ کې کار نه کوي هغه له همغه کیبورډ څخه استفاده وکړئ له همغه کیبورډ څخه یې پریس کړئ. ښه لکه مثال فعل حالا زما سره ان بټن کار نه کوي زه به څه کوم تاسو به بیا راځئ مثال په همدغه طریقه هر کله چې دلته رایټ کلیک وکړئ په ټاسک بار باندې ټول بار سره شئ دلته یو ملګري تاسو ټبلیټ پی سی انپوټ پینل ولټوئ په همدې به کلیک کړئ. هر کله مو چې په همدې کلیک وکړو تاسو ته مثال ټاسک بار ته یو دغه شی کټ مټ همدغه شان یو داسې کلم رقم مثال بوکس اضافه شي په همدې به کلیک وکړئ همدغه کیبورډ تاسو وینئ چې هر کله په همدې موس په انټر ودروئ تاسو ته ولیکي ټبلیټ پی سی انپوټ پینل. دلته ملګري بیا په همدې باندې کلیک وکړئ هر کله مو چې په همدې کلیک وکړئ ډبل کلیک وکړئ تاسو ته همدا کیبورډ اوپن کیږي. دلته تاسو وینئ په اسانۍ سره ملګري چې کومه بټن تاسو پریس کوئ مثال دلته زه لیکم انعام مثال ان بټن کار نه کوي مثال یا ان کار کو انعام ام بټن کار نه کوي فقط دلته تاسو وینئ ام پریس کوئ کلیک په وکړئ ام بټن پریس شوه که نه یا مثال یو بټن هم کار نه کوي بس کلیک وکړئ انعام الله. ښه په همدې طریقه تاسو کولی شئ چې مثال استفاده نه وکړئ د خپل ضرورت وړ مثال په مختلفو وختونو کې او ترڅنګ مثال بله استفاده هم تاسو کولی شئ تاسو په کیبورډ کې مثال تاسو ته بټن نه دي معلومي مثال په پښتو باندې چې الف به په کومه بټن کې مثال ب به په کومه کې ت به په کومه کې فقط تاسو پښتو ته کیبورډ وړوئ مثال دلته تاسو وینئ مکمل بټن ته چې پی دغه د مثال کاف دغه دی پی مثال دغه دی وبخئ کاف دغه دی ت د س دغه دی مثال سواد دغه دی غاینده دی ب داسې نور مکمل تاسو ته ښایي. ښه خدای دې وکړي چې په همدې هم پوهېدلي یاست د دې کیبورډ په مقصد هم پوهېدلي یاست چې په کومو وختونو کې له همدې څخه استفاده شي. دا یو ډېر مهم اپشن ده له دې کیبورډ اوپن کول ډېر مهم دي زده کول یې ځکه چې اکثره له دې مشکل سره مخامخ کیږئ. ښه مثال اوس به دغه په کومه طریقه موږ کلوزوو فقط دلته چې تاسو په د کلوز بټن باندې کلیک وکړئ دا ملګرو کلوز شي خو ستاسو د ډیسکټاپ څخه لرې کېږي نه مثال ستاسو په سکرین باندې اوپن وي په همدې ځای کې موجود وي تاسو وینئ دلته که غواړئ چې له همدې ځایه هم لرې کړئ بیا به د ټولز باندې کلیک وکړئ. هر کله چې په ټولز باندې کلیک وکړئ دلته به ملګري تاسو په د اکزیټ بټن باندې کلیک وکړئ. هر کله مو چې دلته اکزیټ اپشن همدا کلیک کړ دلته به ستاسو سره ختم شي خو دلته به په ټاسک بار باندې موجود وي دلته به نه وي ختم. که غواړئ چې مثال له همدې ځایه هم ختم کړئ بیا به څه شی وکړئ فقط به رایټ کلیک وکړئ په ټاسک بار باندې دلته به راشئ مثال ټول بار سته او بیرته به هماغه چکمار لرې کړئ ټبلیټ پی سی انپوټ پینل دا چکمار به غیر فعال کړئ د همدې ټاسک بار څخه به هم ختم شي. ښه همدې څخه وروسته بیا راځو بل اپشن ته رایټ کلیک په ټاسک بار باندې ټول بار سته دلته راځو مثال ډیسکټاپ ته ډیسکټاپ په واسطه څه کېږي دا ډیسکټاپ څومره موجوده ایکنې چې تاسو وینئ مثال ورډ پروګرام ده ورډ پیډ ده پرمټ فیکټري ده مثال ګوګل کروم ده مثال ګوګل کلاس روم دا ټولې څومره کمپیوټر د څومره مثال ایکنې چې دي همدغه به ټاسک بار ته لینک شي چې هر کله تاسو همدا چیک ولګوئ. ښه راځو عملي کوو یې تاسو یې کسئ رایټ کلیک ټول بارس ډیسکټاپ کلیک مو وکړه تاسو وینئ همدلته لینک په شکل کې دا اضافه شول چې دا زه هر کله په همدې ځای کلیک وکړم ماته به ټوله ایکنې په همدې ډیسکټاپ به په همدې ټاسک بار نه هم شو کېږي. تاسو وینئ مکمل چې څومره ایکنې دي شو شوې تاسو وینئ لیبرري یوزر
کمپیوټر په کمپیوټر کې نه بیا ډرایو پر هر ډرایو کې هر یو فولډر په همدې کټګوري په شکل هم تاسو ته ښایي دلته ښه که غواړئ چې مثال بیرته یې لرې کړئ نه غواړئ په ټاسک بار نه رایټ کلیک وکړئ رابشئ چیرته ټول بار شته په ټول بارز کې بیا د ډیسکټاپ کوم چکمار شي د بغیر فعال کړئ ښه همدې څخه وروسته ملګرو بل لنګویج بار ده لنګویج بار څه هدف لپاره او څه وخت لپاره استعمالیږي او هدف ترې څه ده لنګویج بار دوستانو همدغه ژبه چې دلته تاسو ته په ټاسک بار نه ښیي همدغه ته لنګویج بار یې لیکي که همدغه چکمار تاسو غیر فعال کړئ همدغه کوم لنګویج بار چې دی مثال همدا لنګویج بار به همدغه سکرین ته راپورته شي هم د پاس صحیح ته تاسو وینئ که غواړئ چې مثال همدې څخه استفاده وکړئ همدا په دې شان ستاسو خوښ وي چې د موږ د لنګویج بار دلته پاس په سکرین په ډیسکټاپ باندې وښیي ټاسک بار څخه پورته اوچت شي یا فقط رایټ کلیک وکړئ ټول بار سره شئ هر کله چې ټول بار ته لنګویج بار کلیک کړئ تاسو وینئ همدلته په سکرین نه ده دلته ځي په ځای شه تاسو وینئ که غواړئ چې مثال بیرته ټاسک بار ته یې فقط دلته په همدې بټن کلیک وکړئ په منفي راغی دلته تاسو وینئ همدا ځای ته خپله اضافه شو ډیسکټاپ ته ټاسک بار ته وبښئ ښه له همدې څخه وروسته زموږ سره چې د مثال یوه بل اپشن چې پاتې ده هغه نیو ټول بار ده نیو ټول بار څه وظیفه اجرا کوي موږ تاسو یو ځل مکمل د څومره ډیسکټاپ ایکنې چې دي همدغه موږ تاسو را اوپن کړي د کوم اپشن په واسطه د ډیسکټاپ په واسطه خو دلته مثال زموږ مکمل ایکنې نه دي په چاره غواړو چې یو مشخص فولډر همدې ځای ته اوپن کړو مثال یو مشخص پروګرام یوه مشخصه ایکن هغه څنګه کولی شو چې ټاسک بار باندې ځای په ځای کړو بیا به موږ تاسو له کوم اپشن څخه استفاده کړو له نیو ټول بار څخه هر کله چې په ټاسک بار باندې رایټ کلیک وکړئ دلته به راشئ ټول بار شته په دغه په نیو ټول بار باندې کلیک وکړئ هر کله مو چې په نیو ټول بار باندې کلیک وکړو دلته مثال ستاسو را فولډر چې دی مثال کومه ویډیو چې دی مثال کوم تصویر چې دی هغه په کوم ځای کې موجود دی دلته موږ په ټاسک بار باندې کلیک کړو په ډیسکټاپ باندې کلیک کړو د ډیسکټاپ څخه موږ غواړو چې یو فولډر ټاسک بار ته لینک کړو همدغه نیو فولډر په همدې کلیک کوم دلته بیا تاسو سلیکټ فولډر کلیک کړئ هر کله مو چې سلیکټ فولډر کلیک کړو تاسو وینئ همغه فولډر همدغه ځای ته لینک شو دلته زه هر کله کلیک وکړم په همدې ځای تاسو وینئ مکمل څومره تصویرونه چې دي دلته موږ ته ښایي هر کله چې په همدې کلیک وکړئ یو تصویر باندې تاسو خلاصولی شئ په همدې طریقه تاسو وینئ دوستانو نو که تاسو وغواړئ مثال چې یو فولډر یا مشخص په کمپیوټر کې په ډرایو کې وي همدې ځای ته یې لینک یا تصویر یا ویډیو په همدې طریقه یې لینک کولی شو مکمل ډیسکټاپ چې و مثال چې مکمل څومره ایکنې دي هغه همدې صفحې ته راشي مثال ټاسک بار ته لینک شي یا به جس نه استفاده کوي ډیسکټاپ څخه به استفاده کوي نو خدای دې وکړي ګرانو دوستانو ملګرو ګلالیو شاګردانو دغه ټول بارس مربوط کوم اپشن چې دي همدغه لپاره یو هدف پوهېدلی یاست مثال او په مقصد یې په بشپړ ډول پوه شوي یاست نو انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې به زموږ کومه برخه چې یا نوټ برخه په نظر کې نیول کېږي اوس لپاره زموږ کمپیوټر چارج هم خلاص شو ویډیو همدومره بس ده د نوره کوم عملي درس ده بیا په بله ویډیو کې تدریسوو د خدای په امان ښه وخت ټولو دوستانو ملګرو ته